زما د زړه د امیدونو غوټۍ اوس څنګه به ګل شي چې رایاده مې شي ستا محل به پکې دواړه سوځي چې مخنیوی مې ګله ته د اسویلو نه کوي حال مې بدل شي چې رایاده مې شي او زړه مې پاگل شي چې رایاده مې شي دروند مې مدرانه یاران ساتم چې خواږه لکه ګبین وي داسې زه یاران ساتم شمروز عاجز صاحب تاسو مونږ سره د ارمان په شیشه باندې ډومبې ځل دی زړه مې غواړي چې یو څو تپوسونه درنه وکړم بیا به په مخ کې پروګرام بوځو اول خو درته په پروګرام کې هرکلی وایم ډېره مننه جی مهرباني چې تاسو مونږ ته دعوت راکړو او تاسو مونږ راوبللو شمروز عاجز صاحب د شاعرۍ پن ته د څه څیز نه داسې متاثره شوی چې دې میدان ته رالی او د هغه څیز نه تاسو متاثره شوی چې د ادبو میدان ته رالی بس په زندگی کې داسې ډېر واقعات راځي چې سړی دې طرف ته مایله کي خو ضروري نه ده چې د چا داسې عشق و محبت وشي او هغه بیا دې فیلډ ته راشي خو د چا سره څه تعلق پیدا شي دنیا ده که نه او داسې څوک د حالاتو نه متاثر شي او وګوري داسې نه خوشګوار حالات وګوري نو د هغې حساب سره بیا دې میدان ته راځي شمروز عاجز صاحب د ړومبی شعر مې چې کله نه لیکو چې پوه شوی چې دا شاعرۍ خصوصیت مونږ کې پروب دی نو کله نه مې هغه ړومبی شعر لیکلی و کم سن و کم سن نه مې لکه د شاعرۍ آغاز کړی و یاره داسې خو ما ته خاص کلیر یاد نه دی ډیټ چې کله نه ما داسې آغاز کړو خو دومره ما ته یاد شي چې تقریبا زه 5م جومات کې وم چې ما دا لار اختیار کړې وه او بیا دومره ما ته یاد شي چې تقریبا سن 2000 کې دا شاعري ما پرېښه وه او تقریبا 20 سال نه پس بیا دې میدان طرف ته لکه مونږ بیا راغلو اخرې تپوس درنه کوم چې په شاعرۍ کې د په څه څیز باندې ډېر زور راوړی په نظم او که په غزل باندې نو بس غزل زما ډېر زیات خوښ و او غزل طرف ته زما رجوع زیاته ده خوندور کلامونه را سره شریک مننه جی وی پښتو به دې کوله اوس پښتو نه کوي پښتو به دې کوله اوس پښتو نه کوي او جانانه ولې مې تپوس نن د سلګو نه کوي وی هسې نه درشم ستا د کور په دروازه ولیکم هسې نه درشم ستا د کور په دروازه ولیکم او چې مینه نه کوي دا کار د پښتنو نه کوي مننه جي وی زما جونګړ او ستا محل به پکې دواړه سوځي زما جونګړ او ستا محل به پکې دواړه سوځي چې مخنیوی مې ګله ته د اسویلو نه کوي او ته خبرې چې تمامه شپه خوب نه کوي خوب ته خبرې چې تمامه شپه خوب نه کوي خو ولې پوښتنه رانه بیا د شوګیرو نه کوي مننه جي وایي د خپل زړګي راته نن داسې کر خراخ کله چې د خپل زړګي راته نن داسې کر خراخ کله چې او د دې نه پس به انتظار یې د راتلو نه کوي او زه چې د دومره ډېر خفه کړم دا مې یاد وساته زه چې د دومره ډېر خفه کړم دا مې یاد وساته او چې ته به هم رانه ژوندون د خوشحالو نه کوي مننه جي د آخر شعر تاسو ټولو ته مینهوالو ته ډالۍ که د شمروز په جړېدو خوشحالې اوبه جاړي که د شمروز په جړېدو خوشحالې اوبه جاړي هسې نه بیا یې هم باور په جړېدو نه کوي پښتو به دې کوله اوس پښتو نه کوي جانانه ولې مې تپوس نن د سلګو نه کوي یو بل کلام دی وایي زه په خپله باندې دروند یم درانه یاران ساتم زه په خپله باندې دروند یم درانه یاران ساتم او چې خواږه لکه ګبین وي داسې زه یاران ساتم او نه په خپله باندې تریخ یم نه ترخو سره مې لګي نه په خپله باندې تریخ یم نه ترخو سره مې لګي و لیونی خو نه یم روغ یم چې تراخه یاران ساتم او په پښتو کې پختۍ ماتې ګرځوم دغه مې زده دي په پښتو کې پختۍ ماتې ګرځوم دغه مې زده دي
چې پخته وي زما روغې زه به څه یاران ساتم او چې مطلب یې رانه وکړو مطلبي غوندې یارانو چې مطلب یې رانه وکړو مطلبي غوندې یارانو نور به څنګه وایه زه په ژوندانه یاران ساتم مننه جي وایي چې مطلب یې رانه وکړو مطلبي غوندې یارانو نور به څنګه وایه زه په ژوندانه یاران ساتم او چې په ننګ او وفا کلک وي او د امن ژوند یې خوښ وي چې په ننګ او وفا کلک وي او د امن ژوند یې خوښ وي همیشه به په زړه پورې دا د زړه یاران ساتم او د آخر شعر تاسو ټولو مینوالو ته ډالۍ وایي دا زما ژبه پښتو د پښتو وایم پښتو لیکم دا زما ژبه پښتو د پښتو وایم پښتو لیکم زه شمروز په دغه وجه پښتانه یاران ساتم زه په خپله باندې دروند مدرانه یاران ساتم چې خواږه لکه ګبین وي داسې زه یاران ساتم مننه جي وایي څوک چې د خپل څادر خپې وباسي څوک چې د خپل څادر خپې وباسي او بیا څه په کار ده چې توبې وباسي او د هغه خلکو ګیلې سله کوي د هغه خلکو ګیلې سله کوي د شرافت چې جنازې وباسي او دغه دشمن د دوست ونه غني دغه دشمن د دوست ونه غني او هڅه په خوله د دوست ناری وباسي او اشنا انکار او نه اقرار کوي خو اشنا انکار او نه اقرار کوي خو په ما په چل ول کې مودي وباسي مننه جی واوره چې څوک شوق د وخانو لري واوره چې څوک شوق د وخانو لري او کور کې بدنګي دروازې وباسي او د دروغجن سړی دا غټه نخا د دروغجن سړی دا غټه نخا او سل قسمونه به د خولې وباسي د آخر شعر تاسو ټولو ته ډالۍ وایي زه شمروز نن دا دوستانې چې ګورم زه شمروز نن دا دوستانې چې ګورم والله د زړه نه مې لمبې وباسي ډېره مننه جي مننه جي وایي حال مې بدل شي چې رایاده مې شي حال مې بدل شي چې رایاده مې شي او زړه مې پاگل شي چې رایاده مې شي او تمام شپه راله بیا خوب نه راځي تمام شپه راله بیا خوب نه راځي تمام شپه راله بیا خوب نه راځي او خوب رانه بیل شي چې رایاده مې شي او بیا ټوله شپه مې اندامونه سوځي بیا ټوله شپه مې اندامونه سوځي او په ما اور بل شي چې رایاده مې شي او زما د زړه د امیدونو غوټۍ زما د زړه د امیدونو غوټۍ او څنګه به ګل شي چې رایاده مې شي او بیا مې وختونه په ژړا تیریږي بیا مې وختونه په ژړا تیریږي او ورک مې خندل شي چې رایاده مې شي د آخر شعر تاسو ټولو ته ډالۍ وایي شمروز سوچونه په غزل نه کوم شمروز سوچونه په غزل نه کوم او جوړ په غزل شي چې رایاده مې شي زمونږ چینل نوی ویډیوګانو د پاره سبسکرایب کړئ او د غنټۍ نشان ضرور دباو کړئ چې زمونږ د ارمان ټي وي نوی ویډیوګانې تاسو ته